ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني، سراج الدین حقانی او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه غوښتنه کړې ده چې افغان نجونو مکتبونه د نور خلاص کړی شي او افغان ښځو ته د خپل حقونه ورکړي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته ویلي دي چې تاسو د افغان ښځو نه سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخلئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکینی حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني ویل بدمرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه ده. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی ده، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د افغان ښځو او نجونو حقونه د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره باید ټول سله لاس ورکړي او هماغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلواکي غواړي باید ته د په خبره په فکر دریځ کې هم خپله ازادي وغواړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.